دلائل الخیرات شریف د مصنف حالات زندگی وایو دې لپاره چې د یو عالم د یو محدث او د یو ولی الله او د یو بزرگ حالات اوریدل او ویل دا هم باعث رحمت خداوندی دی. عند ذکر الصالحین یتنزل الرحمه د نیکانو خلقو ذکر چکی رحمت نازلی. ادارنگی شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمائی حکایات الصالحین جند من جنود اللہ، دا اولیاء کرام و بزرگان و واقعات دا اللہ پاک دا لخکرون یو لخکر دی. لکه څنګه چې په لخکر او فوج باندې د سړي زړه ته ظاهري اطمینان راځي، دارنګې د اهل الله او د اولیاء کرامو واقعات او تاریخ کتل اوریدل ویل باعث د اطمینان قلبی دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فرمائی د اولیاء کرامو فقہا و محدثین و حالات قتل تاریخ قتل دامات د اجتهاد و استنباط نه اهم دی. ذکر اولیاء کرام و بزرگان و واقعات کتو سره انسان ته د عمل لارې کولاوی، همت په عمل کی زیاتی. دی وجنا علماء کرام مختلف قسم کتابونه لیکلي د بزرگان دین په تراجم باندې دغه په حالات باندې. امام ابو نعیم اصفهانی حلیۃ الاولیاء لیکلی دا. امام یافعی په کرامات باندې مستقل کتاب لیکلی دی. مولانا محمد اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ارواح ثلاثه لیکلی. دا چې نور ډېر بشمار کتابونه دا په دې غرض لیکلی شي. مختصر ویم چې کوم حضرات د دلائل الخیرات شریف وظیفه کوي نو دې سره باغی ته په دې باندې نورم بصیرت حاصل شي. د دې د مصنف نمو محمد ابن سلیمان بن عبد الرحمن بن ابی بکر الجزولی السملالی الحسنی. اسم کنیت ابو عبداللہ، پلنمی محمدو، د پلار نمی سلیمانو، د نیکنمی عبد الرحمنو. ابو عبداللہ محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن بن ابی بکر الجزولی السملالی الحسنی. تاریخ پیدائش د متعین طور معلوم نه دی، البته دومره ذکر کیږي چې پاتم 800 ہجری په آخر کې پیدا شوی دی، سن 800 ہجری په آخر کې. بعض وایي چې د پیدائش 807 ہجری کې شوی دی، والله اعلم. د کوم ځای کې پیدا شوی؟ زلسوس چې د افریقی په جزیره کې یو ملک ته بربر ورته وي، بربر پاغه کې یو وادي کې د دې پیدایش او د وادي نوم تانکرت راځي. تانکرت جای پیدایش تانکرت ته اقصا د ملک د بربر چې واقع دی په افریقا کې، الته دی ولادت شو. وفات یکم ربیع الاول 870 ہجری کی شوی دی. سوس نمی مقام کی د سحر په مانځ باندې ولاړو، په اول رکعت کې په دویمه سجده باندې یا په دویم رکعت کې په لومبۍ سجده کې په حالت د سجده کې د دې انتقال او وفات شوی. سبحان الله. د تصوف سلسله شاذلیه وا ډېر کتابونه لیکلي، تفصیل براش. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مکتوبات په حاشیه باندې لیکلي دي چې د
شل زره شاگردانو نه زیات شاگردانو چې هغه د دنه احادیث روایت کړیو علم فقه او تفسیر یې د دنه کړیو د دې والد ګرامی قدر د قبیلی د جزولا او د سملاله په امیر خلکو کې مالدار خلکو کې شمارېدو چې د هغه سکونت وما غځای کې افریقا کې بربر نومي مقام کې د علم په فاس کې حاصل کړی دی فاس په مراکش کې دی او بیا الته یو مدت تدریس هم کړو احادیث او تفسیر به پڑھاوو بیا د دې نه هجرت کو او ریف نومي مقام تراغه دلته د ملاقات دی یو بزرگ سره وشو شیخ محمد بن عبد الله هغه ته د تصوف او د طریقت ترغیب ورکو ته فرمایل چې علم سره تصوف ډیر اهمیت لري د هغه په خبرو باندې ډیر خوشاله شو او عبادت ته متوجی شو سوار لسکال خلوت خانه کې ناستو مسلسل ذکر اذکار او تلاوت بیکو یو نیم ختم د روزانه معمولو یو قرآن پاک مکمل او 15 سپاره او دوزل به رستو بیا دلال خیرات شریفی چولی که رستو بیا سره دوزل دام ویلی ورس کی سبحان اللہ نو ډیر وخت د ذکر اذکار کې مشغولو خلوت خانه نروتو او اصلاح او ارشاد شروع کو تبلیغ او دعوت 2015 کسان د په مبارک لاس باندې بیعت شو د ګناهونو نه توبه وستا او نیکو کارونو کې مشغول شو مطالع المسرات کې لیکلی چې د ولایت مقام ته ورسېد په الله سبحانه سبحانه امام ابو زید عبدالرحمن بن محمد فاسی انوار اللامعات په مقدمه کې لیکلی دي چې امام جزولی د خپل خار نه د جنگ د وجې نه راغلی ری په علاقه کې جنگ او بیا د علم حاصلولو د پاره فاس ته اراده وکړله مراکش کی یو خار دی تقریبا وکاله الته تیر کړ دینه بعد بیا واپس مغرب تلاړو فاس کی مقیمو امام زروق رحمت الله علیه سره ملو شو هغه امام جزولی ته یو ولی کامل طرف ته رهنمایي وکړه چې هغه سره بیعت شه د پیر او مرشد نوم الشیخ امام ابو عبد الله محمد امغار رحمت الله علیه امام جوزلی هغه طرف ته سفر وکړ او هغه سره سلسله شاذلیه مبارکه کې بیعت شو بعض علماء کرامو د په حالاتو کې داسې لیکلي دي چې امام ابو عبد الله محمد بن سلیمان جوزلی دلائل الخیرات شریف لیکلی دی جزولا د یو کلی نوم دی د هغې اوسېدونکي او ځکه ورته جوزلی ویلی کېږي جزوله په مراکش کې ده د امام جوزلی نسبنامه حضرت علی رضی الله عنه ته رسی یویش دویشتو واسطو باندې نو دینه معلومی چې دا د بنو هاشم او د خاندان سره تعلق ساتي حضرت حسن رضی الله عنه په اولاد کې راځي اهل بیت سره تعلق دی او بعض علماء وی د حسین رضی الله عنه د اولاد سره تعلق دی پورا نسب نامه دا سے ذکر کئی بعض کتابونا محمد بن سلیمان الجزولی بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن سلیمان بن یعلا بن یخلف بن موسیٰ بن علی بن یوسف بن عیسیٰ بن عبد الله بن جندر بن عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن حسان بن اسماعیل بن جعفر بن عبد الله بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین
امام جزولی عاشق رسول صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام مینه به غالب وا کثرت درود د وظیفه وا ډیر درود شریف په خپل باندې او نور خلق به درود شریف ته دعوت کول د قران مجید تلاوت به هم ډیر زیات کول او همیشه با د قران مجید تلاوت کې مشغول او چې دینه مفارق شو درود شریف او مراقبه کې به مشغول کتاب او سنت باندې سخت پابندو نفلی روجی به ډیر نیولې سوار لسکاله مسلسل ریاضت او خلوت کړي شپه ورځ کې یو نیم ختم کول د معمول شواروز کې یو نیم ختم کول د قران حکیم او دوزل دلال خیرات شریف ویل یو ځل د کورنا د حج په اراده باندې اوتلو وکاله د کورنا بهرو وکاله بعد چې کور تراغه نو دا هغه معمولات داو درې کال نه زیات په مدینه منوره کې مسجد نبوي شریف کې اعتکاف کړو او د خیرات شریف دی او نور وخت مکه مکرمه کې مسجد حرام کې په عبادت او طاعت کې تیر کړو امام جوزولی رحمت الله علیه ډېر لوی مصنف هم دی ډېر ښه کتابونه لیکلي د دې مکمل تعداد خو معلوم نه دی البته د اکثر کتابونه د تصوف بارکی او درود شریف باندې او ذکر اذکار باندې په دې ټولو کتابونو کې دلائل الخيرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاة علی النبی المختار صلی الله علیه وسلم دی کتاب ته ډیر اهمیت حاصل او مشهور دی دارنګ حزب سبحان الدائم چې ته حزب الجزولی وی دا د مشهور کتاب دی حزب الفلاح چې ته حزب الصغیر وی المسبعات العشر كتاب في التصوف عقيدة الجزولي رسالة التوحيد كتاب أسماء الصحابة البدريين رضي الله عنهم أجمعين أجوبة في الدين والدنيا المكاشفات ومناجات الإلهام النصح التام لمن قال ربي الله ثم استقام دا کتابونه دي امام جزولی رحمت الله علیه شاعر مو او ډېر ښکلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مداح هم په اشعارو کې به د رسول کریم صفت کو د امام جزولی رحمت الله علیه سره ډېرو خلکو بیعت کړو او دا خلفا مشهور دي سلور پکې ډېر لوی شهرت لري او دا مشران دي چې هغه دم پدم د سلسله مبارک خدمت کړي او دا غي په ذریعہ د تصوف سلسله خورا شوی پای کې شیخ محمد ابو عبد الله محمد صغیر بن محمد سهلی رحمت الله علیه شیخ عبد العزيز بن عبد الحق التباع شیخ ابو العباس احمد بن عمر حارسی او شیخ حسن بن عمر دم اکابرین خلفاء د امام جزولی کې مرآت المحاسن کې تاریخ ذکر دی بعض علماء شیخ احمد زروق رحمت الله علیه د په خلفاء کې شمار کړی دی شیخ احمد زروق هغه هستی دی چې اول شارح د دلائل الخيرات شریف هغه دی امام جزولی رحمت الله علیه په افغان کې اوسېدو یو ځای دی وکاله قیام وکړو د هغه دور بادشاہ د دنه یریدو او د سره به حسد کو دشمنی به کوله علماء نیکانو سره حاسدان ډیر پیدا کیږي په هر کلی کې په هر علاقه کې شیطان مهنت کوي چې د دیندار خلکو دینی مدارس او مساجد او اهل الله او دشمنان پیدا کړي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها الله فرمای امدارنګي په هر کلی کې مونږه پیدا کړی دي مشران دا غي بدعمل راوي دې لپاره چې شرارت وکړي بدی کلی کې نو خلک هم په ارزه کې
او بد خلک هم وي دا د الله دستور دی نو بادشاہ وقت د سره دشمنی شروع کړه اسی بیسا بادشاہ وی خلق د عزت کوي احترام کوي او د تابعدار دي اسینه چې مان د حکومت ونیسي او دا سلطنت نه قبضه نه کی نو هغه دل پس خوراک کې زهر ورکړل پس چل ول باندې د قریب خلقونه د نږدې خلقو په وساطت باندې نو دې په منځ باندې ولاړو او د هغه زهر د وجنه دې شهید شو د سحر په منځ کې دې وفات شو او بیا هغه خپل مسجد سره جوخ دې خخ کړی شو چې کله خخ کړی شو د قبر نه د مشکو خوشبوئی روانه د مراکش باچا سلطان ابو العباس سید احمد بن محمد اعرج سعدی حکم کو چې د لاش او وجود مبارک د قبر نه رو باسي ځکه وبراتلی یا یو بل څه شرعي ضرورت نو د قبر خطر کېو واو یا کال بعد یا او یا کال بعد چې د قبر کولاو کړی شو نو دې په خپل قبر کې صحیح سالم پروت هغه کفنم خورې شوی نو صفا ستر پروت بیا ریاض الفردوس یا ریاض العروس یو مقبره و هغه کې دفن کړی شو یو الک د دې په دې مخ باندې ګوته کې خوره نو د هغه د مخ مبارک ته چې دی الک زور ورکو نو داسې داوینه پکې او خوځېدله چې بیا ګوته را لرې کړه لکه د ژوندي انسان داوینه بیا خپل ځای ته راغله او د دغه سر سنت هغه مقشات دی برابر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه لیکلی دي فضائل درود کې چې د قبر نه خو خوشبوئی تلله نو مشکو او دا خوشبوئی اصل کې په برکت د درود شریف باندې و دا د درود شریف خوشبوئی و علماء کرام لیکي چې قبر د کولو شو بیا دا خوشبوئی خورا شو او په ټوله علاقه کې پیلاو شو صدیان سونه کاله تیر شوی اوس چې څوک د قبر ته حاضر شي الته دلائل الخیرات شریف وای سحر او ماخام د دلائل الخیرات شریف ورد کیږي او هغه کې اوسم د خوشبوئی اندازه کیږي بعض خلکو الفوائد الجمه فی اسناد علوم الامه یو کتاب دی اګه لیکلی چې امام جزولی په فاس کې طالب علم مدرسه او مدرسه سفاریین هغه کې اوسېدو مقیمو دا مدرسې طریقه دا و چې هر طالب له خپل کمره ور کړی و او په کمره کې با یو وړوکی غوندي کوټه کې و دا د هغه زمانه د الماری غوندي شیو په دې کې باندې طالبانو خپل ضرورت سامان محفوظ ساتلو د خوراک سکاک او نورو چیزونو حفاظت په تور د دبه کې خودل امام جزولی رحمت الله علیه دا خپل وړو کې کمره چې وا هغه د به سوګنه پرې خودل طالبانو وی چې دی مولوی شي خو ډېر سيزونه جمع کړي دغه دې سوګدي کوټې د نه پرې دی کې ډېر سرمایه پراته د دې والد صاحب رحمت الله علیه ته اطلاع ورکړه چې ستا دې وی په خاص کمره کې ډېر مال جمع کړي خپل راغو او یې دې کمرې ته ورننوزم استا نو پلار خو بیان شو منی کوله اچ وردن نشو دروازه کولا وړلا او دن ورغی اس مال دولت التکی نو بلکې هغه کمره پاغي کې دی یو جانماز چولیو او عبادت او د خلوت
د پاره د ځای متعین کړو او دې سلور واړه دیوالونو باندې لیکلیو مرګ 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 هر طرف ته موت 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 دا ټول دیوالونه دي موت موت لفظ ډک کړو خلک ډېر حیران شو چې زمونږ څه خیالو او دې پس کې مشغول دي امام جزولی رحمت الله علیه باندې مستقل کتابونه لیکل شوي ممتع الاسماء في الجزولي والتباع وما لهما من الاتباع یو کتاب دی ممتع الاسماء في الجزولي والتباع شیخ عبدالعزیز التباع دا یو ډېر لوی بزرګ تباع به د ځکه چې د سنت کلک تابعدار نو دا یو ډېر لوی هستی دا الله کریم دی مونږ تاسو د علمنا فیوزات او برکات او مستفید کی او دا کتاب دی الله قبول او مقبول کی دلائل الخیرات شریف د درود شریف اهم کتاب دی ان شاء الله په بل مجلس کې بیا په دې باندې تفصیلی خبره کوم نن په دې خبره باندې اکتفا کوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین